السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو، زه یم توحیدیار حنفي او په پښتو شبکه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. دوستانو، د نن زموږ دا ویډیو چې دا د فیسبوک په اړه باندې ده چې موږ سره کوم ته کولی شو په فیسبوک کې خپل ملګري د خلکو نه پټ کړو. یعنی که یو څوک د خپل آی ډي نه له لارې د موږ آی ډي ته راسي، نو د موږ ملګري چې دي فیسبوک کې هغه دوی ونه ویني. دا د موبایل د فیسبوک اکاونټ لپاره ډیر یو محفوظه طریقه هم ده چې خپل ملګري باید پټ وساتي له خلکو نه. له دې طریقې سره تاسو د فیسبوک اکاونټ چې ده هغه ډیر محفوظه پاتې کیږي. نو دوستانو، دا چل په فیسبوک کې موبایل کې د فیسبوک دغه آپشن یا د آیکن چې ده د فیسبوک دا دوستانو، دا تاسو وینئ دلته زموږ د پښتو پی سي شبکه، د پښتو چینل شبکه دلته کې خلاصه ده. دوستانو، دلته په اکثره خلکو ته دا طریقه معلومه ده، خو په موبایل کې نشي کولای. دا یعنی که موبایل تاسو کله دوی راسي، نو دا د موږ دوستانو د فیسبوک شبکه ده. دلته زه راغلم، نو دلته فرندز یعنی ملګرو ته راغلم، دلته یو پاس یو تڼۍ چې د هغه تڼۍ له لارې موږ کولی شو چې خپل ملګري د خلکو څخه پټ کړو، خو په دې کې هغه تڼۍ نه ښکاره کیږي. نو دوستانو، څرنګه به موږ کولی شو چې خپل دوستان له خلکو نه پټ کړو په فیسبوک کې، هغه هم د موبایل له لارې نه. نو دوستانو، تاسو په موبایل کې خپل کوم براوزر چې لرئ، لکه ګوګل کروم یا نور بل کوم داسې براوزر چې تاسو استعمالوئ، په هغه کې به باید چې تاسو خپل آی ډي خلاصه کړئ. لکه دا ما مخکې نه خپل آی ډي په دې ګوګل کروم کې ما خلاصه کړې ده، تاسو وینئ دوستانو. نو دلته دوستانو، تاسو به دا پاس دا درې تڼۍ دي، درې ټکي دي، دغه درې ټکي به تاسو کېکاږئ دوستانو. دلته به تاسو لاندې راسئ او دلته دا یو آپشن ده، ریکویسټ ډیسکټاپ سایټ. نو کله دوستانو تاسو دا کېکاږئ، دا وینئ دوستانو، ما هغه تڼۍ کېکاږله. نو دوستانو، دا موبایل به تاسو سیده دا به داسې سي لکه د کمپیوټر په شان به سي. نو په دې کې به تاسو هغه کارونه کولی شئ کوم چې په کمپیوټر کې ترسره کوئ. نو اوس به موږ راسو خپل شبکې ټایم لاین ته به لاړ شو. نو دوستانو، دغه وینئ تاسې د موږ د پښتو چینل شبکې دا پاڼه دلته مخې ته راغله او دغلته د فرندز آپشن موجوده ده. نو دوستانو، موږ به دا د فرندز تڼۍ کېکاږو. دوستانو، کله چې موږ د فرندز تڼۍ کېکاږله، نو دا تاسو وینئ چې د فرندز تڼۍ دلته د ما هغه کسان چې ما سره په دې آی ډي کې ملګري دي هغه دلته ښکاره. دوستانو، دلته تاسو پاس دا تڼۍ وینئ، وړکۍ تڼۍ ده، زه به تاسو ته لږ واضحه کړم. دغه پبلک لیکلی ده، دغه پبلک تاسو وینئ، دا تڼۍ به تاسو کېکاږئ. دا تڼۍ به تاسو کله کېکاږله، نو دغسې یو بار به تاسو مخې ته خلاص سي. نو بله پاڼه به خلاصه سي. په دې پاڼه کې به لاندې تاسو مور تڼۍ یعنی کې لا زیاتې کړئ، دا تڼۍ به کېکاږئ. نو دلته دوستانو، تاسو وینئ چې دا پاس تر ټولو پاس چې ده دا ټیک شوی ده، یعنی تر ټولو پاس آپشن چې ده په دې باندې تڼۍ کېکاږل شوې ده. دا د پبلک یعنی هر کس کولی شي چې تاسو ملګري وویني. دا دویم د فرندز یعنی صرف تاسو ملګري کولی شي چې تاسو ملګري وویني. دا لاندې چې کولپ نشان تاسو وینئ چې دلته کولپ هم ده، دا د اونلی می یعنی یوازې تاسو کولی شئ چې خپل ملګري ووینئ. نو دا تڼۍ به تاسو کېکاږئ. نو اوس دوستانو، دلته تاسو وینئ چې د پبلک په ځای باندې اونلی می لیکلی ده. دوستانو، اوس د تاسو فرندز یا د تاسو ملګري څوک نشي کولی چې د تاسو ملګري په وویني کله تاسو آی ډي ته راسئ. دوستانو، دا ویډیو د دې لپاره کې چې تاسو خپل د موبایل له لارې نه څنګه کولی شئ چې خپل د فیسبوک ملګري له خلکو څخه پټ کړئ. نو دوستانو، هیله لرم چې دا ویډیو به تاسو له خوښې وړ ګرځېدلې وي او له دې ویډیو نه به تاسو ډېر څه زده کړي وي. دوستانو، تاسو څخه بله هیله کوم چې ما دا یوټیوب چینل ده، دا چینل دوستانو چې تاسو وینئ تاسو په مخ کې دا پاڼه د یوټیوب چینل، دا چینل د پښتو چینل په نوم باندې ده. دوستانو، دلته تاسو وینئ چې د پښتو چینل په نوم باندې ده.
یعنی پښتو شبکه ده په یوټیوب کې، او په دې شبکې کې زه بیلابل ویډیوګانې د موبایل په اړه باندې یا د ټکنالوژي په اړه باندې د بیلابل ویډیوګانې خپروم، چې په پښتو ژبه کې چې هغه پښتانه ورونه چې هغوی په موبایل کې ستونزې لري او نشي کولی چې هغه ستونزې په خپله حل کړي، او په انټرنیټ کې ویډیوګانې خو موجودې دي خو هغه په نورو ژبو کې دي او دوی نه پوهیږي، نو د هغه لپاره دا چینل ما جوړ کړی دوستانو. دلته ستاسو کله راسي د چینل کې یوټیوب کې دوستانو دغه د سبسکرایب بټن دا تڼۍ به کېکاږئ، نو د دې تڼۍ په کېکاږلو سره به تاسو ته دا ګټه وي چې هر نوی ویډیو چې زه د چینل ته خېژوم هغه به ستاسو په پلی لیست کې مخې ته راځي، یعنی کله چې تاسو یوټیوب خلاص کړئ نو اوله به هغه ویډیوګانې چې ما خپرې کړې وي هغه به ستاسو ته راځي، او دغه ویډیوګانو لارې به تاسو ته ډیره ګټه رسیږي. نو دعاګانو کې مې یاد ساتئ دوستانو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.